تازه خبر د منظور پښتین دریم ضمانت منظوري هم وشوه. بشپړ حال را سره په ویډیو کې وګورئ چې په هر څه خبر شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. څو شېبې وړاندې په ډېری اسماعیل خان سیمې کې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر باندې د ثبت شویو څلورو قضیو له ډلې په دریمه قضیه هم د ضمانت منظوري وکړه او یوازې یوه او وروستۍ قضیه پاتې شوه. زموږ د سرچینو د معلوماتو له مخې د نن سهار رئیس د منظور پښتین په ضمانت د خوشقول عریضه باندې یو ځل بیا په ډېری اسماعیل خان محکمه کې پراخ بحث شوی دی چې په پایله کې د منظور پښتین په دریمه قضیه کې هم ضمانت منظوري شوې ده. دریم ضمانت منظوري خبر څو شېبې وړاندې د پی ټي ایم یو مهم سرچینې خبریال ډاټ کام ته تایید کړ او ویل چې همدا شیبه د محکمې سره په دریمه قضیه باندې خبرې روانې دي. دغه سرچینې ډاډ ورکړي چې ډېر ژر به وروستۍ څلورمه قضیه هم د ضمانت منظور شي او منظور پښتین به له زندان څخه آزاد کړای شي. منظور پښتین 2 اونۍ وړاندې د پاکستاني پولیسو له لوري د پېښور په ډېری اسماعیل خان سیمې کې ونیول شو چې په هغه د ریاست له لوري تور لګول شوی و چې ګواکې په خپلو څرګندونو کې د پوځ ضد ویناوې کړې دي او هم د پاکستان د آیین په اړه ناسمې خبرې کړي. خو د پی ټي ایم غړي وایي چې د منظور پښتین د پښتون قوم لپاره عدالت غوښته او د ریاست د ظلمونو څخه پرده پورته کول نو ځکه نیول شوی دی. د پی ټي ایم یو شمېر سرچینې بیا وایي چې په منظور پښتین د ریاست له لوري په لسګونو نورې جعلي قضیې هم ثبت شوي دي چې هغوی نه منل کېږي. له دې وړاندې د محکمې د منظور پښتین د 2 قضیو کې هم ضمانت منظور کړی و. د یادولو ده چې پرون هم د ریاست پر ضد په لورلایي کې پراخه غونډه جوړه شوې وه او هم مهاله د منظور پښتین د خوشي کولو غږ پورته شو. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پای وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.